لکه دا خو د کلونجان ملونجان خو پکې وس راله مړه د فیسبوک د وخت نه لکه منګه ډیر دغه کړلی الله یو جهان مننه یاره اسماعیل مومن ماما لکه چې ته د ملک د پاره او د قوم د پاره او د قام د پاره خبره کې کنه نو ستا عزت بیا دا داسې دی لکه دا د قام د پاره شو صحیح ده یو خلک وایي د قام شرم دی کنه یو د خپل صرف شرمي یو د قام شرمي کله چې یو سړی د جنډې خبره کوي د ملک د قوم خبره کوي نو زه ګوره خپله زندګي ډېره محدود تېرومه د عامو خلکو په شانتې لکه زما زندګي نه ده چې ته لاړ شه په پارک کې وګرځه په خپل طبیعت چکر ولګوه یا په خپل طبیعت ته په بازار کې وګرځه لکه په خپل طبیعت کار ته یو هم نشي کولی د پښتنو نه دا کلوانجی چې دا خبرې کوي که نه څلور میاشتې چې ما را تش ګیمونه کولی کلوانجی ته لکه ته وګوره زه شپه ورځ ما په تا پسې هر څه پرېښي زه داسې ناست یم دا مثال زه د پښتنو له ورکوم دا زما یو دوه ورونه راله زما سره دوه نیم سوه اسماعیل مومن ماما دا صرف ما ګپټران پالو کړو صحیح ده بیا د دې نه علاوه چې لکه د دې کوشش دا کوي چې موږ داسې خبرې وکړو چې هغه ښه سړی وانه وري زموږ لایب ته دروند سړی رانشي ښه سړی مثال په طور چې کوم سړی په پیملۍ کې ناستي یا تورسرې یا مشران هغه د هغه مشن دا دی او موږ وایو خدایه صبر راکړي خدایه صبر راکړي خدایه صبر راکړي دلته پکې دا لکه بل ورځ ما بېزته کړی دا یو راغی زاید لیکي زاید ارمان هغه کنځلې کوي نو دا څه شی دی اسماعیل مومن ماما چې زه شپه ورځ راځم که نه او څه مقصدي کار نه کوم او کنځلې کومه نو په دې باندې زه غیرتي ښکارم اسماعیل مومن ماما زما ترې څه مقصدي کار وښی وروره موږ الحمدلله مقصدي کارونه هم کړي او د مقصد سره هم په هر هغه ځای باندې ناست یو وروره چې د افغانستان پاکستان ترمنځ د مینې محبت د شهزاد لالا په وخت کې اسماعیل مومن ماما یاد دي شي که نه څونه چې د افغانستان ملګري راتلو او د پاکستان زمونږ دیرې ته کور ته صحیح ده دلته په سعودي عرب ریاض کې زه میلمه وم که د ملک په سطح باندې وایي چې په کومه لارو باندې وایي اوس چې زه وروره ځان ته وایم چې راپاسه کنځلې کوه دا میټرو والا راوخېجوه ولې زه زایدرمان څه په چنه کې سپی نه وردېږي زما څه وروره سپین ږیره وردېږي زما څه ماشوم وردېږي زما څه عالم وردېږي زما څه تبلیغي وردېږي زه ځان د زایدرمان څه ولې برابر کم نو دغه خبره ده بقایا داسې حساب کتاب دی چې کله د پښتو خبرې رالې په هغه میدان باندې بیا پښتانه ویني چې دا نر دی او دا د اوس دی اوس وروره زه د دې ځای نه شیشې ته کښېنم او شپه ورځ مې ځان لیونی کړی او شیشې ته ویې ستا مور ویې ستا خلک بوي چې دا څه دي او بله ورځ ما یوه ګنټه اسماعیل مومن ماما ما ورته وویل چې ګوره زه کولی شم هر څه کولی شم خو زه یې نه کوم دا ته چې څه کې دا زه هم کولی شم نو هغه یوه ګنټه کې بیا مشران او رشته داران او خپل خلک د دیو څوک شتی نه قرآن کو په موږ پسې خو دونه خلک راله او دونه حساب کتاب په ګنټه کې زموږ مخې ته وردېده نو اسماعیل مومن ماما جګړې مګړې نورې نه کوم اورې جګړې مګړې مه کوه ولې دا خپل ژوند کوه بس نه دا څنګه جګړه ده دا خو نن کنځلې کوي سبا لره ته بیا خاندي د دې خلکو په خور او په مور باندې کار نشتی ما ته چې چا خور او مور یوه پیره کنځله اما پرېښې ما بیا نه دی پالو کړی اسماعیل مومن ماما هغه سړی مې نه دی دوست کړی د هغه څه مې بیا یارانه نه دی کړ چې ځان نه تر زمزم په اوبو ولامبئ خو چې یو سړي یو پیره بېزته کړی یم خلاص دا کار نه منشیز دی هغې باندې زه بیا نه یم ورغلی دا خو ګپ خو نه دی دلته دې سړی خور او مور یادی په دغه ځای کې واپس ورځه خوله ورته چینګه کوه نن سبا دغه سیسټم دی حالکه چې څونه زما ملګري یې که نه بره چې ما ته کوم ورور په ټاپ باندې کپټران دوه ناستې ټولې پالو کوي ښه غټ سپورټ یې راله وکړو که نه یو جهان مننه ما ته د ډبل شدید ضرورت دی زما ایډۍ ته د ډبل ټیپ تاسو نه کوئ خبرې او که نه وایي دا د غریب سړي زوی دی قسم دی زه خو د دنیا 1 نمبر مالداره یم خو ما ځان په خپله غر کړی دی وروره موږ په دغه شیزونو پسې انخت یو ښځې به داسې نن سبا د غیرت خبرې کم ځای دي هغه خلک وروره دلته به راله زما څه به وردېده وایي ته وایي نرې وایي د پښتو دپاره دې خبره را شروع کړله په بله ورځ له چې وروره الفهم ورته مخې ته کېدي نو د هغه نو بیا پښتو نرتوب هغه د پښتو خبرې هغه هر څه ایمان هر شی ته لاړ شي نو وروره
لکه کم له به زه لاس رانیسم نن سبا لکه خلک خوښوي څه زما چې کوم وس و ما وکړو او کوم به مخې ته دې م الله وس راکړي خو وروره اوس دغه نشم کولی چې اوس ما د دنیا په خلکو کنځي زه شپه ورځ کنځلې وکړم ما ته قاریږي خلک قسم دی بس مننه یاره د ټولو اسماعیل مومن ماما صحیح ویم که بده ویم اسماعیل مومن ماما د کوم وخت نه چې راسه اشنا شوی دوا سلام ما تا ته چېرته بېعزته نظر یا بېعزته خبره کړله سپکه خبره کړ مې راته ستا خو هم لایق دي که نه ستا خو هم پالور دي تا خو هم ټوله دنیا پیژني بالکل یاره پیاز بھائی یو جهان مننه ټینک یو برو یاره اسماعیل مومن ماما خبرې ناشنا شاټونه وکړه ښه ما زستا سکور ما ته نه ښکاري چې دا څه وجه کېدی شي یار ما ته خو بیخي نه ښکاري یاره اسماعیل مومن ماما زمونږ سکور एकदम ماشاءالله एकदम بره لاړ شي که نه نو لکه دا یونټي د سیګنل نه بار شي څنګه تا ته نه ښکاري دا والله که ما ته به ستا سکور ښکاري څو ګیمه مې اسماعیل مومن ماما زما 3281 سکور دی او زه په 27 ناست یم ملګرو ډېره ناجیزه ده ډېره ناجیزه ده یو جهان مننه یاره زه په 27 ناست یم دا خو ډېره 200 کسان یې ډبل ټیپ شروع کړي چې لایف پاریو د شریکه ډبل ټیپ وکړئ ملګرو په شریکه زایده مننه برو ها فضل خان فضل بھائی ټول مالو کړئ یو جهان مننه برو ما پالو کړئ ټول پالو کړئ چې څونه ملګري ما ته د دانوم سنګارې مړه ما سکول نه دی خبرې بیا مې په دې خلکو سمسر وګرځو که ما سکول ویلی زه په اقوام متحده کې وی د مسلمانانو دپاره مې کیسونه لړوالی ام آر که نه ام آر ټینک یو برو چې لاول خو دې هغه ام آر تلی دی نشتي بره هغه څه خفه شو خبرې زاهده مننه برو یاره که دا سکور پوش کوي سکور خو ما زه یې نه ینم خو رنګ څه وکړئ که نه ملګرو 220 کسان یې ټول ډبل ټیپ وکړئ ټول ډبل ټیپ د چا زړه څښئ هغه به خپل څښا زړه وړي عمري به دا خو دنیا ده دا دی څنګه چې راته فضل خان سپورټ راکو او ام آر صحیح ده 10 منټه پس په بل راشي 15 منټه پس به زړه نیولی او ناست به یې د دقې څخه زړه څه به مرئ او نهار به مرئ کم سړی چې د بل سړي دپاره غلط سوچ کوي په خپله ملګرو ډبل ټیپ وکړئ ملګرو ډبل ټیپ ختمیږي یو جهان مننه یو ډبل ټیپ وکړئ ملګرو ډبل ټیپ وکړئ خیر شاه میرا پی ټی آی دې خلکو ته ووایي چې ما پالو کوي فرانس AK 47 صحیح ده هلکه اوس به وایي چې په ټولو خلکو کې د جنۍ کمنټس وي خو ګوره قسم دی چې ما ته دا پته نشته چې ته جنۍ او که هلکې خو هلکه پالو کوي وعلیکم السلام ورحمت الله ټولو ملګرو ما چې دا اولني کمنټس ته وکاته نو دغه پکې راغی صحیح ده خو چې ښه کارونه څوک کوي پالو کوي وروره اره شګو ګاړی به موږ سی نه کړو چېرته که نه دا به څنګه وي خدایه پاکه دا زه وروستې ویډیو خېجومه ریکارډینګ چې چا کړی لکه ما ته راولېږه زه به تا ته مېرشن کړم صحیح ده شګو ګاړی که نه یا پاکه پوزداره یاره اسماعیل مومن ماما موږ په 54 ناست تا خو دغلته مخلوق ناست دی ستا څونه پالور دي ستا ګپټران څه شو ته خو روزانه ګیمونه کوې د کومو سټارانو سره ځې زه خو سټارانو سره ځم خو زموږ هغه دا اوس امریکا کې وده دي که نه امریکا کې دا ټیم شپه ده که نه ماشاءالله یاره زما خو ماشاءالله هر ټیم یختی ښه را به شي څوک نازولی به راشي دلته هم زه د خپلو غریبانانو ورونو نظر شم ښه زمونږ دا په امریکا کې نه دي مننه مشال پښتون یو جهان مننه ټول پکې را مخامخ شئ ما ته ټول یې پالو کوي یو بل پالو کوي وروره سټار مار پکې نشته ټول پښتانه ګوره یو بل پالو کوي خلاص سټاران به په خپله ختم شي ټول پښتانه به بره راوخیږي یو بل پالو کوي داسې دا خو چې یو سټار کېږي وروره خو بیا جنکۍ راولي تاسو ته بیا ګوریم نه او سپینګیري خو نه بوځي چې راشي وایي دا وایي زمونږ ګاونډي دی په خپل پلار وطن ځان بدي ښکاري توبه مې دا استغفرالله د ویلي شاه ورګه زه کوزیږم بیا راخېږم ښه ستا سکور ما ته نه ښکاري